أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear student welcome back to the Hashir Academy په نننی لیکچر کې د فرست ایئر د بایولوژي بایوانرجیټکس یو شارټ ټاپک ته فوټوریسپایریشن دغه په اړه خبر کو چې فوټوریسپایریشن نو وایي ستا د کی په کوم ځای کې او د دې ډیس ایڈوانټیجز دي او پلانټسو ځان د دې فوټوریسپایریشن د پروسس نه بچ کی څنګه مطلب د دې پریونشن څنګه کیږي د دې فوټوریسپایریشن نه صحیح شو ځکه دا یو ویسټفول پروسس دی په پلانټس کې صحیح شو اول خو خبره کو کومګه د دې د نوم تو ګورو کنه د دې نوم د پوره کہانی سکه هغه مت بیانې ټیک ده فوټوریسپایریشن ریسپایریشن مونږ وایو چې دا هر هغه پروسس دی چې په دې کې سکیږي په دې کې د ارګینیک فود مالیکول سکیږي د غي بریک ډاون کیږي او د غي نه انرژي سکیږي لیوینګ ارګانیزم ته انرژي راځي دا غي نه د ارګینیک فود سکیږي د غي بریک ډاون کیږي او چې کله دغه ارګینیک فود بریک ډاون کیږي نو د دې نه لیوینګ ارګانیزم ساخلي د دې نه اخر انرژي نو دا خو ریسپایریشن خو دلته کې د فوټو ټکی راغی نو خبر یا ساتي چې کله پلانټ سي چل کې هغه د لایټ په پریزنس کې سکه ریسپایریشن کوي چې کله پلانټ سي چل کوي د لایټ په پریزنس کې دوسه کوي ریسپایریشن کې نو دې پروسس ته مساوي دې ته ولې کېږي فوټو ریسپایریشن دې ته ولې کېږي اوس خو خبره دا ده چې کله د انور رڼای سن لایټ نو پلانټ سي چل کوي پلانټ خو فوټوسینتھیس کوي فوټوسینتھیس کې لاول لایټ ریاکشن وشي مطلب دا واټر سو شي کم چې فوټوسینتھیک پیګمنټ پای کې د الکترون ایکسایټیشن وشي بیا فوټولایسیس د واټر وشي بیا د الکترون ترانسپورت کیږي اي ټي پی جوړیږي ان اي ډي پی ایچ 2 سره دا غي فارمیشن کیږي زوم سره صحیح شو بیا اکسیجن خو انوایرنمنت راشي کم چې اي ټي پی او ان اي ډي پي ایچ 2 د لچت راشي د سټروما تر راشي اول ته کې سکیږي بیا ته کې بیا ډار ریاکشن کیږي یا لایټ انډیپندنٹ ریاکشن کیږي نو دا خود د لایټ په پریزنس کې موږ دا خبره وکړه خو اوس چې کله د لایټ په پریزنس کې د پلانټس ریسپایریشن کوي چې کله پلانټسو د لایټ په پریزنس کې ریسپایریشن کوي نو د پروسس ته مساوي دي ته ولکېږي فوټو ریسپایریشن نو دا پروسس چې کوم دی کنه نو دا سره دا یو د پلانټ سفر دا سره دا یو موږ وته داسې وو چې دا سره د خ پروسس نه د پلانټ سفر ولې ځکه چې د نور رڼا دا نو پلانټ سو فوټوسینتھیس کوي نو چې د نور رڼا نو پلانټس ریسپایریشن ولې کوي لکه نو دا سره دا یو ویسټفول پروسس دی نو اوس دا وایي چې دا د څه شي په دې د پلانټس کې ولې کېږي د ورځې کم کنډیشن دي لپاره په دې د پروسس په کم ارګانیلز کې کېږي مطلب په دې کې کم ارګانیلز په کې انوالو دي چې په کې څونه مختلف سټیپس کې د فرمان کېږي او په اخر کې بیا د دې ډیس ایڈوانټیجز خبره کوو ټیک ده خجی نو ډیفینیشن دا څه دی چې د پروسس in which oxygen combined with ribose biphosphate in the presence of sunlight and carbon dioxide is produced as called photorespiration هر هغه پروسس چې به کیږي په دې کې اکسیجن کمباین کیږي رچا سره د رایبولوز بایفاسفیټ سره د ار یو بی پی سره هر هغه پروسس چې پاږي کې اکسیجن کمباین کیږي رچا سره د ار یو بی پی سره رایبولوز بایفاسفیټ سره د سن لایټ په پریزنس کې مطلب د لایټ په پریزنس کې او سړوړي کې کاربن ډای اکساید جوړيږي سړوړي کې کاربن ډای اکساید جوړيږي نو د پروسس څنګه سوایو د ته ولکېږي فوټو ریسپایریشن زه شو ځکه کنه موږ نارمل پروسس وګورو په نارمل پروسس کې چې کېږي د رایبولوز بایفاسفیټ سره کاربن ډای اکساید ملایويږي د رایبولوز بایفاسفیټ سره سم ملایويږي د دې سره ملایويږي کاربن ډای اکساید خو چې کله هم د دې کاربن ډای اکساید په ځای باندې د دې ار یو بی پی سره اکسیجن کمباین شو او په دې پروسس کې څه جوړ شو کاربن ډای اکساید جوړ شو د سن لایټ په پریزنس کې نو دې پروسس ته موږ سوایو دې ته ولکېږي فوټو ریسپایریشن دې ته ولکېږي څه شو نو امید ده چې ډیفینیشن به تاسو ته کلیر شوی ټیک شو خجی نو مطلب په دې پروسس کې کېږي چې چلو د اکسیجن کېږي انهیلیشن او د کاربن ډای اکساید څخه کېږي دغه ایکزیلیشن کېږي د کاربن ډای اکساید څخه کېږي دغه کېږي ایکزیلیشن او یا موږ داسې وایو دلته کې د اکسیجن کېږي استعمال د اکسیجن څخه کېږي د دې استعمال کېږي او کاربن ډای اکساید څخه د دې استعمال نه کېږي نو دا چرته راوځي دا بهر ته راوځي او یا څه کېږي دا بای پروډکټ راځي نارمل کنډیشن کې اکسیجن مالیکول بای پروډکټ راځي او کاربن ډای اکساید څخه کېږي د استعمالي او په فوټو ریسپایریشن کې څه کېږي دا پروسس جوړ شي سیجل کېږي اکسیجن یوز کېږي او کاربن ډای اکساید از بای پروډکټ څخه کېږي د استعمالي کې نو تاسو داسې مولې شي شو چې موږ دلته کې انهیلیشن خبر لیکلي د دې مطلب دا چې دا څه کېږي د یوز کېږي دا څه کېږي د یوز کېږي او دا څه پروډیوسو از بای پروډکټ او دا بای پروډکټ څخه کېږي دا پیدا کېږي زموږ سره نو دې پروسس ته موږ سوایو دې ته ولکېږي فوټو ریسپایریشن دې ته ولکېږي څه شو وسو دا ولکېږي په پلانټس کې د دې لپاره کنډیشن کم دي نو خبر یا ساتي د دې لپاره دوه کنډیشن دي د دې لپاره څه دوه کنډیشن دي اولنې کنډیشن دا نه چې کله هم د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن کم شو
چې کله د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن کم شو او د اکسیجن کنسنټریشن څه شو د سیوا شو نو زون سره بس کېږي زون سره بکېږي فوټو ریسپیریشن چې کله هم سو هاي کاربن ډای اکساید کنسنټریشن نو زون سره یا لول به دا خبرو کو دا روبیسکو انزایم نه دی ډېر څه کار کوي دی چې کله د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن سیوای نو دی د ار یو بی پی سره کاربن ډای اکساید کمباین کوي چې کله د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن صحیح د زیاتی نو د ار یو بی پی سره سو کمباین کیږي د روبیسکو انزایم سره کاربن ډای اکساید خو اوس چې کله د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن کم شو د اکسیجن کنسنټریشن څه شو د سیوا شو نو بیا د ار یو بی پی سره اکسیجن کمباین کیږي او څوک یې سره کمباین کوي د روبیسکو انزایم څه کوي دا کمباین کوي ځکه چې د دې روبیسکو انزایم سره د ډوال اکټیویټي ده د دې اکټیویټي سره هغه ډوال څنګه ډوال ده روبیسکو انزایم اکټ ایز کارباکسیلیز ایز ویل ایز اکسیجنیز د اکسیجن هم فکس کولی شي اکسیجنیز مطلب دا نه کنه چې د اکسیجن فکس کوي او کارباکسیلیز مطلب دا چې د کاربن ډای اکساید فکس کوي نو د دوه قسم اکټیویټیز دي خو دا اکټیویټي به د کوم یو اکټیویټي به اکټیویټ کوي کارباکسیلیز والا او کا اکسیجنیز والا نو دا بیا په څه باندې ډیپند کوي دا ډیپند کوي په کنسنټریشن باندې نو که فرض کا زموږ سره د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن سو دا سیوا وو نو د روبیسکو کار به بیا صحیح هغه به کارباکسیلیز مطلب دی به د ار یو بی پی سره کاربن ډای اکساید فکس کوي صحیح شو خو که فرض کا د اکسیجن کنسنټریشن سره دا سیوا شو د اکسیجن کنسنټریشن څه شو دا سیوا شو نو دا روبیسکو انزایم بیا د ار یو بی پی سره سو کمباین کوي د دې سره بیا کمباین کوي اکسیجن او کاربن ډای اکساید هغه بیا ډوګوریم نو مطلب دا دې شو یو قسم منافق وونته کې شو موږ دا سی وای په دې سنس کې دا یو قسم منافق وونته کې شو مطلب چې سو په پیدا کې د داغه مرګري چې کله د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن سیوای نو د کاربن ډای اکساید فکس کوي خو چې کله د اکسیجن کنسنټریشن څه شو سیوا شو د بیا اکسیجن فکس کوي نو د اکټیویټي څه شو هغه ډوبل شو هغه شو ډوبل شو نو چې کله د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن سیوای د کارباکسیلیز کار کوي خو چې کله د اکسیجن کنسنټریشن څه شو دا سیوا شو نو د بیا چا کار کوي د بیا اکسیجنیز کار کوي او مونږه لډی وی چې کله هم د ار یو بی سره اکسیجن کمباین کیږي نو د پروسه هم نسو وي د ولې کیږي فوټو ریسپیریشن د ولې کیږي صحیح شو نو د دې پر مونږ راغلو چې د روبیسکو انزایم چې کوم اکټیویټي دا غسر هغه ډوبل ټیک شو خجی light reaction take place with maximum rate which result the maximum use of carbon dioxide हो چې کله سي لایټي لکه موږ دلته کې د لایټ په پریزنس کې فوټو ریسپیریشن کیږي نه چې کله لایټي نو خبره ساتي په پلانټ کې د لایټ ریاکشن سپیډ سي د سی وای چې کله سن لایټي نو په پلانټس کې د لایټ ریاکشن سپیډ سي د سی وای نو چې کله د لایټ سپیډ سي د لایټ ریاکشن سپیډ سي هغه سی وای نو دا کامن سنس خبره ده کاربن ډای اکساید په بری کې سکیږي زیات په بری کې یوز کیږي چې کله هم لایټي سن لایټي نو د لایټ ریاکشن سپیډ سي هغه سی وای نو چې کله د لایټ ریاکشن سپیډ سی وای د دې خبرې مطلب دا دی کنه چې کاربن ډای اکساید استعمال وزدل کې سره هغه سی وای دی ولې ځکه چې کله د لایټ ریاکشن سپیډ څه شو هغه سی وای شو نو هلته کې به ای ټی پی او ان ای ډی پی هغه زیات جوړیږي چې کله زیات جوړیږي نو هلته کې د ډای ریاکشن د پاره کوم ریکوایرمنټس هغه به پوره کیږي کنه نو چې کله هغه ریکوایرمنټس پوره کیږي هلته کې به کاربن ډای اکساید فکسیشن سی وای کیږي او چې کله د کاربن ډای اکساید فکسیشن څه کیږي دا سی وای کیږي نو د کامن سنس خبر د څه کیږي د ډای ریاکشن مطلب کوم چې د ریاکشن سپیډ هغه به بیا هغه به سی وای هغه بس بیا سی وای نو دا کاربن ډای اکساید کنزمپشن بس شي هغه بس یې واشي بیا شي خو اوس خبره ده کنه چې ان ډرای هاټ کنډیشن اوس چې کله سم موسم ګرم دی او سره ګرمي ده موسم ګرم دی اول ته کې سره مطلب لکه د اوبو کمې ده ګرمي ده نو سره د اوبو کمې ده نو څه بکیږي The stomata remain closed. Stomata se shi aga closed shi. Desara para in order to conserve water. The water conservation para plant se chilbu ki chide khpal stomata se ki da band ki. په لیفز کې چې کوم سټومیټا دی هغه څه هغه بند شي ولې چې کله سټومیټا اوپني نو د دې نه سکیږي د دې پلانټ کېږي ټرانسپایریشن د دې نه سکیږي د دې نه ټرانسپایریشن کېږي نو د دې ټرانسپایریشن د پریوینشن لپاره د پلانټ ډي سچل وکړي چې په ډرای او هاټ کنډیشن کې د خپل سټومیټا سکی دا کلوز کی نو دا خو خبره ده چې سټومیټا خو یوازې د ټرانسپایریشن لپاره نه ده کنه دا خو د ګیسز ایکسچینج لپاره هم ده کنه نو چې کله سټومیټا کلوز شو د واټر کنزرویشن خو شو ولته کې ګیسز ایکسچینج هم نه کېږي نه بیا ایکسچینج اف ګیسز هم بیا نه کېږي نو کم کاربن ډای اکساید چې دن نه دی هغه به استعمال شي
هغه به استعمال شي نور کاربن ډای اکساید به د پلانټ باډي ته دننه نشي تللی یو خبره بل اکسیجن هلته کې څه کېږي بار بار پیدا کېږي اکسیجن هلته کې بار بار څه کېږي پیدا کېږي نو دا کامن سینس خبره ده د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن به کمیږي او د اکسیجن کنسنټریشن به څه کېږي دا به سیوا کېږي مونږ دلته کې وایو چې کله هم د اکسیجن کنسنټریشن سیوا شو نو RuBisCO بیا څوک فکس کوي هغه بیا اکسیجن فکس کوي مطلب د اکسیجنیز اکټیویټي شو بیا نو دا کېږي صحیح شو ښه جي The concentration of carbon dioxide become low چې کله دا کنډیشن نه مطلب سټومیټا کلوز شو ګیسز ایکسچینج وس نه کیږي صحیح شو نو د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن په پلانټ باډي کې څه دا کم شي نو سبا کیږي ان د پروسس اف فوټورسپیریشن ټیک پلیس نو سبا شروع شي زم سره د فوټورسپیریشن چې کوم پروسس دی دا به شروع شي اکسیجن با د RuBP سره کمباین کیږي او سبا جوړیږي کاربن ډای اکساید به جوړیږي نو دا څه شو زم سره د فوټورسپیریشن شو صحیح شو خجی The process of photorespiration completed and was the process کیږي په کم ځای کې نو خبر یا ساتي دا زموږ سره کیږي د کلوروپلاست په سټروما کې دا کیږي بل زموږ سره دا کیږي په پراکزیسوم کې او زموږ سره دا کیږي په مایټوکانډریا کې درې سټیپ ریاکشن نه نو اولنې سټیپ د دې کیږي د کلوروپلاست په سټروما کې کیږي دویم چې کوم سټیپ ته هغه په پراکزیسوم کې کیږي او دریم چې کوم سټیپ ته نو په کم ځای کې کیږي هغه په مایټوکانډریا کې کیږي په کم ځای کې کیږي په مایټوکانډریا کې کیږي څه شو دا سره دا دغه هغه سټیپ ته اوس دا کم سایکل چې کم دی دا د فوټورسپیریشن دی صحیح شو سی چلو شي د دې RuBP سره کم چې رایبولوز بایپاسپیټ د دې سره اکسیجن کمباین شي د RuBisCO انزایم په پریزنس کې او سره چې زموږ سره بل کمپاوند چې دغه د سولې کېږي ګلایکولایډ دی ته ولې کېږي سو ته ولې کېږي ګلایکولایډ دی ته ولې کېږي صحیح شو او دا چې کوم ریاکشن دی دا اولنې سټیپ ودا په کم ځای کې وشو دا وشو د کلوروپلاستو په سټروما کې دا ریاکشن وشو د کلوروپلاستو په سټروما کې دا ریاکشن وشو صحیح شو خجی کله چې د ګلایکولایډ جوړ شو نو د سټروما نه راوځي او چرته راشي د راشي پراکزیسوم ته د چرته راشي پراکزیسوم ته د پراکزیسوم کې د دې نه جوړ شي د دې ګلایکولایډ نه د دې نه جوړ شي ګلایسین په پراکزیسوم کې د دې ګلایکولایډ نه جوړ شي د دې نه جوړ شي ګلایسین او ګلایسین خبره ساتي د زوم سره یو امینو اسید دی دا سره زوم سره د یو امینو اسید دی زوم سره شو دا پروسس شو د دویم ریاکشن د پراکزیسوم کې وشو بیا د ګلایسین د چلو شي کنه چې دا بیا چاته لاړ شي د لاړ شي مایټوکانډریا ته او په مایټوکانډریا کې د دې ګلایسین نه جوړ شي د دې نه جوړ شي سیرین د دې نه جوړ شي د دې نه جوړ شي سیرین او کاربن ډای اکساید د دې سره شي هغه بای پروډکټ راشي کاربن ډای اکساید د دې سره شي هغه بای پروډکټ راشي صحیح شو نو دلته کې په اولنې سټیپ کې زموږ سره شو ګلایکولایډ په دویم سټیپ کې ګلایکولایډ نه شو ګلایسین او په دریم ریاکشن کې زموږ سره د ګلایسین نه جوړ شو سیرین جوړ شو او د کاربن ډای اکساید زموږ سره راغی دا بای پروډکټ راغی نو اوس ډیفینیشن ته وګورئ مونږ سوي هر هغه چې پای کې اکسیجن کمباین کیږي د چا سره د RuBP سره په سنلایټ په پریزنس کې اوزون سره پیدا کیږي کاربن ډای اکساید پیدا کیږي دې ته موږ سوایو دې ته ولې کیږي فوټو ریسپیریشن دې ته ولې کیږي څه شو نو دا سره فوټو ریسپیریشن نه درې سټیپ ریاکشن نه اوزون سره دا په درې قسم ارګانیل کیږي څه شو په کلوروپلاست کې دا کیږي په پراکزیسوم کې دا کیږي او سره په مایټوکانډریا کې دا کیږي ټیک شو نو دا څه شو دا زموږ سره فوټورسپیریشن شو وسو د دې ډیس ایڈوانټیجز د دې سره مطلب پلانټ ته د دې نه څه نقصان نشي صحیح شو نو خبر یا ساتي چې کله هم په پلانټ کې فوټورسپیریشن کیږي نو د دې سره به فوټوسنتھیسس نه کیږي فوټوسنتھیسس به د دې سره نه کیږي مطلب د کاربن ډای اکساید چې کوم فکسیشن دی هغه به نه کیږي د دې سره نو چې کله کاربن ډای اکساید فکسیشن نه کیږي نو فوټوسنتھیسس به نه کیږي او چې کله فوټوسنتھیسس نه کیږي ظاهر خبر ده صبر راځي نقصان دی کنه صحیح شو نو سبا کیږي this process inhibit the fixation of carbon dioxide مطلب په دې پروسس کې چې کلام په پلانټ کې دا پروسس کیږي نو د کاربن ډای اکساید فکسیشن نه کیږي یو خبره بل This process wastes energy and does not serve the need of plant. په دې پروسس کې انرژي زیاته کنزیوم کیږي انرژي په دې کې زیاته کنزیوم کیږي او چې کله انرژي زیاته کنزیوم کیږي نو پلانټ به سره راځي د انرژي کمې راځي پلانټ به سره راځي د انرژي کمې راځي نو مطلب هغه په پلانټ په د دې انرژي نه خپل ضرورت نشي پوره کولای نو په دې وجه باندې دا پروسس چې کوم دی نو دا څه کوي د انرژي ویسټ کوي د څه کوي انرژي ویسټ کوي شو نو په دې کې موږ سوي د فوټورسپیریشن موږ ډیفینیشن وکړو د دې لپاره موږ کنډیشن وی چې کوم کنډیشن دې لپاره ریسپانسیبل دي د دې موږ سوي چې دا کیږي په کم ځای کې د دې موږ د سایکل خبر وکړه میکانیزم خبر وکړه بیا موږ د دې د ډیس ایڈوانټیجز خبر وکړه صحیح شو وسو پلانټس په ځان بچ کې د دې نه څنګه نو خبرې ساتي دا
ټوټل پلانټس د دې نه ځان نشي بچ کولی البته داسې پلانټ چې هغه په ډرای او په هارډ کنډیشن کې صحیح هغه سروایول کولی شي نو په هغې کو یو میکانیزم دی چې هغه میکانیزم ته موږ څه وایو هغې ته ویلی کېږي C4 فوټوسنتیسس نو په C4 فوټوسنتیسس باندې الریډي موږ لیکچر ریکارډ کړی دی که تاسو هغه لیکچر نه کټلی نو تاسو دې چل وکړئ چې د دې پر چینل وزټ کړئ په دې باندې الریډي موږ لیکچر ریکارډ کړی دی صحیح شو نو هغه وګورئ پای کې به تاسو ته پته ولګي چې په پلانټ کې داسې قسم موډیفیکیشن شوی دی د څه لپاره چې په دې پلانټ کې د فوټوریسپیریشن دا پروسس نه کېږي نو د دې پروسس د انهبیشن لپاره په پلانټ کې یو بل میکانیزم ډیولپ شوی دی چې هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویلی کېږي C4 فوټوسنتیسس هغې ته ویلی کېږي صحیح شو نو د دې پورې دا لیکچر کمپلیټ شو د دې پورې چې کوم د زموږ سره فوټوسنتیسس ځکه انرجیټک چپټر چې کوم دی نو پای کې مینلی دا دوه ټاپکونه دي یو ته موږ فوټوسنتیسس وایو او بل ته څه ویلی کېږي ریسپیریشن نو د دې پورې چې کوم فوټوسنتیسس و هغه څه هغه کمپلیټ شو انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به موږ ریسپیریشن شروع کوو ریسپیریشن بیا زموږ سره دوه قسمه دی یو ته موږ ایروبیک وایو بل ته ان ایروبیک ریسپیریشن وایو لول موږ د ایروبیک خبره کوو او بیا موږ د ان ایروبیک ریسپیریشن خبره کوو انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې ملاقات کوو نوې ټاپک سره ثانک یو سو مچ او د نوټس جوړولو لپاره د دې سکرین شاټ واخلئ